همه ما میدانیم که اگر دکتر ضعیف باشه بدون شک به صحت ما رسیدگی نمیشه و ما هم بیمار می باشیم اگر دکتر درست نباشه. و ایره هم میدانین که صحت یک جامعه بستگی به علمای همان جامعه داره. علما چراغ‌های امت اسلامی هستند در هر بخشی که عالم باشه و ای که چی جایگاه چی ارزش داره علمای اسلام در جامعه از جناب مولوی صاحب محترم حسیب الله حنفی مشنایم. روی خط اسکایپ جناب مولوی صاحب را میمان داریم. مولوی صاحب سلام، خسته نباشین، صبحتان بخیر. سلامونه تاسو ته د ملي تلویزیون ټولو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه و نیکی هیله. بخیر با عزت باشین، انشالله که یک صبح خوب را آغاز کرده باشین، لحظاتتان دور از ناراحتی بگذره. جناب مولوی صاحب سپاسمندی هستیم که حضور یافتن از طریق خط اسکایپ. تشکر از شما. بخیر باشین. مولوی صاحب بیاین شروع میکنیم روی بحث ای که علمای اسلام از چه جایگاهی برخوردار است در جامعه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. په لومړي سر کې د استاد القراء شیخ القراء د افغانستان افتخار مرحوم قاری صاحب محترم برکت الله سلیم چې نن د موږ استاد په مابین کې نشته، الله رب العزت دی درجات بلند کړي، پروردگار دی مرحوم ته دغه سفر آخرت آسان او ګرځوي آمین. او پسماندگان الله رب العزت دغه محبین ته تسلیت نصیب وګرځي. ملنګ خویا عاجز حلیم او مدبر مفکر قرآن پاله شخصیت و د عمر یو لویه برخه د قرآن په تعلیم ترویج کې تیره کړله، په سلګونو شاګردان یې روزلي وو او په خپل خوږ اواز یې د قرآن محبین هغه سیرابه کړي وو. دقیقا د افغانستان په تاریخ کې د یو لوی افتخار یو ځلانده ستوری وو. اللهم اغفره ورحمه ولا تعذبه وجعل الجنة مثواه. بختور انسان په دی و چې د جنازې په ورځ ماشاءالله په ټول هیواد کې د باران او د رحمت باران وریده. دا د هغوی د برکاتو څخه او الله رب العزت هغوی ته دغه سفر آخرت آسانه وګرځوي. الله امین. راځه چې د قرآن خدمت او د قرآن سره تعلق هغه انسان هم په دنیا کې هغه ته عزت ورکوي او هم په آخرت کې هغه د عزت نه برخمن کیږي. یقینا قرآن الله رب العزت کلام داسې یو شی دی چې دې سره د هر یو شي نسبت راشي هغه خپل هغه شی مبارک کیږي. دقیقا او زموږ ستاسو دین مونږ ته دا راښیي چې د قرآن سره نسبت، د علم سره نسبت، د دین سره نسبت دا د انسان دنیا هم ښایسته کوي او آخرت هم ښایسته کوي. او د هغې یو ښایسته نمونه هغه شیخ القراء قاري صاحب محترم برکت الله سلیم و. علم دین دا د انسان د روح لپاره یو ارزښتمن او ضروري شی دی. دې نه بغیر د انسان ژوند دا چې دی دا نیمګړی دی، دا ژوند صحیح ژوند نه دی. بلکې د علم مقام هغه مقام دی چې خدای په خپله بیانوي چې آیا عالمان او هغه کسان چې عالمان نه دي دې سره برابر دي. نو د دې نه معلومیږي چې الله رب العزت په نسبت باندې دا علم څومره ارزښت لري. د یوې ټولنې ښایست، د یوې ټولنې پرمختګ دا په علم پورې تعلق ساتي. په هغه ټولنه کې چې علم اوسیږي هغه ټولنه پرمختګ کوي، په هغه ټولنه کې چې علم نه اوسیږي هغه ټولنه همیشه لپاره شاته پاتې کیږي او هغه ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کولی. د قرآن د انسان د ژوند لپاره یو مهم شی دی. حدیث کې راځي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین په تاسو کې هغه کس دی چې هغه خپل قرآن زده کړي او نورو ته یې ورسوي. او د هغې یو عملي نمونه چې هغه استاد برکت الله سلیم و چې ټول عمر بلکې د عمر یو لویه برخه هغه د قرآن په خدمت کې تېره کړله او د قرآن لپاره خدمت وکړو. او نن هغه په داسې حالت کې دنیا نه ځي چې په سلګونو نه په زرګونو مینوال هغوی پسې خفه دي او هغوی ته د مغفرت دعاګانې کوي. دقیقا. خیلی خوب جناب مولوی صاحب محترم،
خیلی سپاسگزار هستیم از معلوماتی که دادن. خیلی سپاسگزار هستیم. جناب مولوی صاحب، بین روی موضوعات اسلامی هم بحث کنیم. چه جایگاهی داره عالم دین در جامعه؟ و شما از جناب قاری صاحب همچنان یاد کردین که شخصیت بزرگوار بود و همه مردم میدانند از تمام اقشار افغانستان او را دوست داشت به خاطر علم قرآنی که داشت و قرآن میگه که ورتل القرآن ترتیلا، و در بخش تجوید او خدمات زیاد به افغانستان عزیز به جامعه اسلامی عرضه کرده بود و در خدمت مردم بود. چه جایگاه داره علمای اسلامی در جامعه و چقدر تاثیر داره روی یک جامعه؟ الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله رب العزت پورته کړي دي هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی ستاسو نه، او د علماو لپاره ډېرې لوی درجې دي. یعنې دا د علماو یو ځای وي. همدارنګې الله رب العزت په بل ځای کې په قرآن عظیم الشان کې فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. بېشکه د الله نه چې کوم یریږي د بندګانو نه هغې کې علما دي چې په د الله رب العزت نه په هغو کسانو کې دوی شمار دي چې کوم د حقیقي معنا کې د الله نه یره لري. همدارنګې په بل حدیث شریف کې راځي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. هغه چاته چې الله رب العزت اراده د خیر وکړي د نیکۍ وکړي نو هغه ته پوهه په دین کې ورکوي. او یعنی علما د الله رب العزت هغه برګزیده یا هغه کسان دي چې الله د خپل ځان لپاره غوره کړي دي، د خپل دین د خدمت لپاره یې غوره کړي دي. او نبی علیه الصلاة والسلام په مختلفو احادیثو کې د علماو هغه مقام او ارزښت بیان کړی دی چې حتی د یو عالم خوب د یو عابد د عبادت نه بهتره دی. یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې عالم دا دومره مقام لري لکه زه چې ستاسو کې څومره لوی مقام لرم. بیا الله رب العزت علما د انبیاء کرامو وارثان ګرځولي دي. انما ورثوا العلم، او دا د وراثت د علم وراثت دی چې دوی ته سپارلی شوی دی چې وروستو د انبیاء کرامو نه دغه د نبوت چې کوم هغه اصلي مقصد و چې دعوت دی هغه به د علما مخکې وړي او خلک به دین ته رابلي. نو دا هغه لوی مقام دی الله رب العزت چې علماو ته ورکړی دی، خصوصا هغه کسان چې هغوی قرآن وایي او د قرآن تعلیم کوي او قرآن خلکو ته ښایي. د هغوی کوم ارزښت دی په دین کې هغه له هېچ چا نه پټ نه دی. په حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه چا چې قرآن زده کړه په قرآن باندې عمل وکړه نو د هغوی والدینو ته به د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت یو په سر به ورته یو تاج کیدي چې هغه تاج به د لمر غوندې چې دی روښنایي لري او ټوله دنیا به د هغې تماشې کوي. یعنی دغه ارزښت چې ورکولی کېږي دغې والدینو ته، یعنی قاري د قرآن به وایي چې قرآن خو موږ حفظ کړی، دغه والدینو ته ولې دغه عزت ورکولی کېږي؟ د هغې وجه دا ده چې د قاریانو د قرآن په حفظ کې او په یادولو کې او د قرآن په زده کړه کې د والدینو ډېر مهم رول اوسېږي. دغه والدین دي چې خپلو اولادونو زحمت تېروي، هغوی ته هغوی درس ته لیږي، هغوی مدرسې ته لیږي، هغوی ته پیسې ورکوي، د هغوی د صحت خیال ساتي. بیا دغه خپل زوی نه هغه قاري جوړوي او چې کله دی قرآن ته لیږي په همغه وخت کې دی یو فکر نیولی خپل ځان سره چې دغه زوی به ما ته د قیامت په ورځ باندې په کار راځي. نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت دغه لوی مقام او دغه مهم او ارزښتي مقام دغه د دې والدینو ته ورکړي چې ټوله دنیا به ورته ګوري. هغوی به داسې فکر کوي چې دغه خلک چې دغه تاج ور په سر شوی دی دا شاید انبیا واوسېږي، دا ډېر مهم خلک وي، صلحا وي. لیکن چې کله معلومات وشي هغه به هغه پلاران وي کومو چې په خپلو اولادونو باندې قرآن حفظ کړی وي، قرآن یې پې زده کړی وي. بل حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کسانو چې قرآن زده کړه، په قرآن باندې عمل وکړه، د هغې حلالو ته حلال ویلې او د هغې حرامو ته حرام ویلې، نو الله رب العزت به د قیامت په هغه سخته ورځ باندې چې انسان د خپل ځان په فکر کې به وي دغسې کس ته به الله رب العزت د دې د لسو کسانو د شفاعت حق ورکړي چې دا کولی شي د خپل خاندان او د خپل فامیل هغه مهم افراد چې هغه حتی جهنم ورباندې واجب شوی وي دی به هم کولی شي چې هغه لس کسان له جهنم نه راوباسي او جنت ته یې ولېږي. یعنې دا یو ځانګړی یو خصوصي ارزښت دی د قاري د قرآن، هغه کس چې په قرآن باندې عمل کړی په دنیا کې او قرآن زده کړی او قرآن نورو ته رسولی دی. نو په هغه سخته ورځ باندې چې انسان حتی انبیا کرام به د نفسي چغې وهي
په داسې ورځ باندې الله رب العزت دوی ته دغه مقام ورکوي چې دوی به د خپلې کورنۍ هغه 10 افراد 10 کسان چې جهنم ورباندې لازم شوی دی دا به دی راباسي او جنت ته به ځان سره بیایي. دقیق. همدارنګه د علماو په باره کې راځي چې هغه دیني عالم چې هغه علم زده کړه د الله په لاره کې خدمت وکړو علم نورو ته ورسو نو دته به الله رب العزت د اویاو کسانو حق د شفاعت ورکړي او دی به د قیامت په ورځ د هغوی شفاعت کوي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل زما د امت بهترین او غوره خلک دا هغه خلک دي چا چې قرآن زده کړی دی او څوک چې صاحب د قرآن دی او چا چې قرآن سره خپل نسبت جوړ کړی خپل ځان یې ورسره یو ځای کړی دی او هغه کسان چې هغوی د شپې ودرېږي او الله ته تهجد کوي لمونځونه کوي نو دا ځانګړی مقام دی ورزښت دی چې د علماو لپاره او خصوصا هغه کسانو لپاره چې هغوی د قرآن سره نسبت لري او قرآن زده کوي او قرآن نورو ته ښیي. خیلی خوب. جناب مولوی صاحب صحبت ها هم داشتین در رابطه با علما که چه جایگاه اسلام برش تعیین کرده و از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیثش در رابطه با علما هم ذکر شده. بیاین همین ما میدانیم که علما طبیبان یک جامعه هستند که او را طبابت بکنه و همچنان چراغ‌های امت هستند، چراغ‌های روشن هستند که یک جامعه را از تاریکی نجات میده و روشن میسازه. یک عالم خوب از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشه؟ د یو عالم لپاره ضروری دی چې هغه اول خود خپل ځان اصلاح وکړي ځکه عالم تر هغې پورې نفع بخش او خلکو ته فایدهمند نشي ثابتېدلی تر څو پورې د هغه خپل کردار د هغه خپل اقوال د هغه خپل افعال هغه سم نه وي. نو د عالم لپاره په خپل علم باندې په لومړي درجه کې خپل عمل کول دي چې د خپل عمل ور باندې وکړي نو بیا به د دغې نه وروستو بیا د خبره ارزښتناکه وي او خلکو ته به فایده رسېږي. نو په لومړي درجه کې د عالم لپاره په خپل علم باندې عمل کول دي چې لکه متاسفانه د فتنو په دغه زمانه کې چې دا اوس موږ او تاسو قرار لرو نو علم زیات دی مګر عمل ډیر زیات کم دی. په داسې حال کې چې د 1 کیلو علم لپاره 1 من عمل ضروری دی مګر متاسفانه نن من علمونه موږ ځان سره ګرځو لیکن عمل هم چې دی په پاو ته نه رسیږي. نو په ټولو نه مهم شی هغه عمل دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دغه ټول خلق په هلاکت کې دي الا العالمون مګر علما په هلاکت کې نه دي. بیا ورته فرمایي چې دغه علما ټول په هلاکت کې دي مګر الا العاملون مګر هغه کسان چې هغوی نیک عمل وکړي په خپل علم باندې دا په هلاکت کې نه دي. او عمل سره بیا چې شی دي مخلصون چې اخلاص ولري او خاص د الله د رضا لپاره عمل وکړي. نو په لومړي سر کې د علماو ته په خپل کردار باندې سوچ کول پکار دي چې هغوی کردار د الله د دین او د شریعت سره مطابق اوسیږي. بیا له هغې نه وروستو دغه عالم دا چې دی من حیث د یو طبیب او د ډاکټر وظیفه لري چې په خپله ټولنه کې وګوري هغه میکروبونه او هغه ګناهونه هغه شیان چې هغه د انسان روح ته ضرر رسوي د انسان آخرت ورسره خرابېږي یو تا خلکو ته د هغې یادونه وکړي او هغې د هغې خلکو ته امر وکړي امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې په لومړي درجه کې د علماو له منصب څخه ده او د علماو له وظیفې څخه ده د ټولنې اصلاح د ټولنې پرمختګ دا د علماو وظیفه ده چې دې ته دې پام وساتي. تنها په خپل کردار او په خپل عمل باندې خلاصې نه کیږي. د بني اسرائیلو د هلاکت یې وجه دا او په حدیث کې راځي چې دوی کې 2 قسم خلک و یو خلک یې ګناه کوله بل خلک نیک خلک و لیکن دغه نیکو خلکو د ګناهګارو ته دا نه ویل چې تاسو د بد کارونه مه کوئ نو خپل نیکو لیکن خلکو ته امر بالمعروف نه کو خلک له بدی نه منع کول نو الله رب العزت چې کله عذاب راوست په ټولو باندې راغی نیکان او بدان ټول پکې برباد شول. نو دقسې په دغه امت کې داسې ونه شي چې نن سبا موږ او تاسو وایي چې بس خپل ځان غمه کوه او خپل ځان ښه ساته او د نورو په قصه کې نه اوسېږي. حدیث شریف کې راځي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. نو د یو مؤمن مسلمان صفت دا دی چې یو منکر ویني د هغې منع وکړي په لاس سره په ژبې سره حد اقل په زړه کې ورته بد وګوري. نو د علماو د وظایفو څخه هغه یو مهمه وظیفه هغه د ټولنې اصلاح ټولنې پرمختګ ټولنې ته دین رسول ټولنه آګاه کول په هره برخه کې چې هغې ته ضرورت اوسېږي او د ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې د پیشرفت لپاره کار کول دا د علماو مهمه دنده ده.
خیلی خوب جناب مولوی صاحب، ما همیشه در تاریخ اسلامی وقتی نگاه میاندازیم علما زیادتر زجر کشیدن، زیادتر با چالش های متوجه شدن، مواجه اونا چالش شدن، با سختی های مواجه شدن. همیشه تاریخ میگه که دانشمندان میگه وقتی یک کشور را میخواین حکومتش را یا یک کشور را میخواین از بین ببرین، از اونا علمایشان را بگیرین و کتابهایشان را بگیرین که هیچ چیز باقی نمانه. باغبانان اصلی مزرعه افغانستان هم علما بوده که در کنار مردمشان ایستاده بوده. خیلی سپاسگزارشان هستیم. بیاین در رابطه با رسالت مردم افغانستان، به خصوص تمام مردم، به خصوص مردم افغانستان، رسالت ما در برابر علمای کرام ما چی است؟ چه باید انجام بدیم؟ وقت ما خیلی کم است. ببخشید. ارزښت او د علماو مقام چې دی دا له هغو ټولنو نه پرمختګ وکړي کوم چې له علماو نه محروم شول، هغوی نن دیني لحاظ سره مذهبي لحاظ سره کومې خواته تللي دي. زه درته یو مثال درکړم. سمرقند و بخارا دا هغه ځای و چې دلته دې ځای نه موږ ته علم راغلی و. بر صغیر، پاک و هند، هندوستان، افغانستان ته له سمرقند و بخارا دې خوا نه دا علم راغی، دین راغی دې ځای ته. لیکن کله چې هغوی علما له لاسه ورکړه او د علماو ارزښت او د علماو جایګاه هغوی ونه پېژندل، نن وګورئ هغه مکمل یو سیکولر هغلته نظامونه حاکم سوي دي، هغلته خلک له دین نه ډېر لرې شوي دي. خصوصا زموږ ستاسو په ګاونډ کې تاجکستان دی، په ازبکستان دی، قازقستان دی، دا هغه ځایونه وو چې دلته علماو، دلته چې دی دین و، دغه ځای نه دین خپرېده او په مشرقي وسطا کې چې دی دین خپور شوی و. لیکن علما چې کله هغوی له لاسه ورکړل او نوی نسل هغوی ونه روزه په دین باندې، نن هغوی له دین نه کاملا لرې شول. هغلته چې دی مذهب فقط په نوم باندې پاتې دی. نو دا یو ژوندی مثال دی زموږ ستاسو لپاره. نو د خپلو علماو قدر کول پکار دي. علما ته نه ګورئ محدود تر منبر او محراب پورې نه دي ساتل پکار، بلکې سیاست کې د ملک په پرمختګ کې د علماو ونډه ډېره زیاته مهمه ده. د حکومت ولۍ لپاره د علماو مشورې دا ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه علما دا د خلکو سره ډېرې نږدې رابطې لري او خلک په ورباندې اعتماد کوي. نو دغه علماو ته په خپل ټولنه کې ارزښت ورکول پکار دي. کله زه یو ځل یو ځای کې تلاړم د جمعې لمونځ لپاره، نو ډلې خلک دا د لمونځ نه داسې بیرته را روان دي او لمونځ نه کېږي هغلته. نو زه چې ورنږدې شوم ما ولې څه مشکل دی؟ ویلې وې دلته مولوي صاحب نن نشته، چېرته په کار کې بند پاتې شوی نه دی راغلی. نو زه حیران پاتې شوم چې په سوونو خلک هغه دلته شتون لري، لیکن د یو ملا د نه شتون له وجې نه د جمعې لمونځ دی نه پاتې شو. نو دا خو یو ډکی مثال دی د دې لپاره. نو نن زموږ ستاسو منبرونه چې آباد دي، مسجدونه چې آباد دي، په دیني لحاظ سره زموږ ستاسو اولادونه په دین باندې منور دي، دا د علماو له وجې نه دي. نو ځکه د علماو قدر کول پکار دي او الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول د علماو خادمان وګرځوي.